زه یو کس پیدا کوم انسان به وي. ملائکو ورته ویل الهه موږ خو ستا نه فرماني نه ده کړې. ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. باری تعالی وایي چې زه په څه پوهېږم تاسې نه پوهېږئ. خلاصه دا د آدم علیه السلام هغه پیدا کو نو پیدا یې د څه شي نه کو. یو کله چې جبریل علیه السلام یې ځمکې ته راولېږو ځمکې ته ووایه خاوره ماله راکړه تا نه انسان جوړوم. مفسرین کرام فرمایي تفسیر خازن لیکلي وي ځمکه په ژړا شوله. ورته ویې ویل تا له زه ځکه خاوره نه در کوم که چېرته ته د انسان جوړ کړې په انسانانو کې به بعضې خلک بغاوت وکړي جهنم ته به لاړ شي زه به بیا سوځېږم. بالاخره میکائیل علیه السلام خو بالاخره دا دی چې ملائک پې هغه خاوره جیږه کړه. خاوره یې د چا نه راواخیستله؟ د دنیا د څلور کونجو نه خاوره راخیستې ده. دا څلور واړه خاوره د هر قسمه خاورې سره یو جمع کړله او یو ځای کړله او دې نه انسان جوړ کړو. که تا فکر کړی وي ډېری کرت ما او تا په خپل کلي کې بعضې انسانان تروش ګورو. تروش طبیعت یې وي، تریو طبیعت یې وي، تریخ طبیعت یې وي، وقار وي همیشه. بعضې انسانان ګوري خوش طبیعته وي، ښایسته اخلاق لري. بعضې انسانان ګورو د نرم طبیعت والا وي او بعضې انسانان ګورو سوډانیانو او تک تور وي او بعضې انسانیان ګوري تک سپین وي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې رب کریم انسان چې اصل ماده څه شی ده چې هغه خاوره ده. خاورې کې طبیعت دا دی بعضې خاوره توره وي، بعضې خاوره سپینه وي، بعضې خاوره دومره ښایسته وي دیوال ته ووهې نه ړنګېږي، بعضې خاوره چې دیوال ته ووهي په هغه سات ړنګېږي. په خاورو کې طبیعت د اختلاف رو د نن ما او تا په انسانانو کې هم دا طبیعت وینو.